د وطن تر راتلونکو ګټو پورې دا خبره کومه. زه به د بارانونو کې په ژمي کې زه وځم د باندې ګرځم خپل د فعالیت په موخه ولسوالیو لیرې سیمو ته پر بایسکل باندې تللم. نو کله کله زیات خلکو پوښتلم چې د دې ګټه څه شي ده، دا ګټه ته څه کوې؟ نه ګټه درته کوي نه د ځان ستړی کوي په دې یخ په دې کې. نو ما به ورته ویله چې د وطن د راتلونکو ګټو لپاره باید موږ ځانونه دغه سپي په څیر جوړ نه کړو. په نړۍ کې داسې یوه اصطلاح ده چې کله سپي ټرینوي نو اول ورته وایي چمبکه، دی نه چمبه کوي، خو کله چې یوه ګوله غوښې ورته ونیسي دی چمبه وهي. همدغه چمبه تر هغو پورې تکراروي چې ده ته غوښې ورکوي او په دغه کې بالاخره دی عادت کېږي او دا چمبه بیا وهي. او اما که چیرې همدا سپي ته ووایې چې ته پرته له غوښو یو کال چمبه ووهه، وروسته به تا ته یو ښه ژوند درکړو، دی یې نه کوي. نو موږ باید د هغه سپیو په څیر ونه اوسو، بلکې د راتلونکي لپاره فکر وکړو.